هغه اسلامی مملکت ولا مشران چې دوی ته غیر مسلمه یعنی کافران چې دا راځي او دوی ور سره ملاقاتونه کوي د ملاقات په وخت کې شرعاً تور سره کوم الفاظ باندې آغاز د کلام ورته پکار دی لکه یو مسلمان د بل مسلمان سره ملاو شي السلام علیکم الفاظ دي غیر مسلم سره شرعاً کوم الفاظ دي یو خو عام الفاظ دي په انګلیش کې ویلکم پښتو ژبه کې په خیر راغله عربی کې مرحبا الفاظ دي اوس شرعاً په کوم الفاظ باندې د ملاقات په ټیم کې آغاز د کلام یو اسلامی مملکت ولا سربراہ د غیر مسلم سره کولای شي جواب دا دی چې کله اسلامی مملکت ولا سربراهان مشران غیر مسلم سره ملاقاتونه کوي آغاز د کلام ابتدا د کلام افتتاح د کلام په دې الفاظ سره ورته پکار دی چې السلام علی من اتبع الهدى یعنی السلام علیکم په ځای باندې السلام علی من اتبع الهدى الفاظ سره د آغاز وکي عن قتاده قال التسليم على آل الكتاب اذا دخلت عليهم بيوتهم ان تقول السلام على من اتبع الهدى بهقي کی چې دا خبر شته او دای دلیل شلو دویم سوال دا دی بعضی مسلمانان د سستیا د وجنه سرتور سر چې د تلاوت قرآن مجید کوي نو سرتور سر بغیر د ټوپینه تلاوت قرآن مجید څنګه دی جواب دا دی بغیر د ټوپینه تلاوت قرآن مجید خلاف اولاد ګوره دلته کې خبره د جواز او غیر جواز نه ده د حرام او د حلال مسله نه ده صرف د آداب مسله ده خلاف اولاد په کار دادی چې ټوپی وی بشرط کچرته وته مو یې سر کیدلا دلیل داغه د پاره دادی رجل اراد ان يقرا القرآن فينبغي ګوره مونږ ویل چې خلاف اولاد ادبیاتو کې ده ينبغي الفاظ فقهاء نقل کړی دي ان يكون على احسن احواله يلبس صالح ثيابه ويتعمم الفاظ بیان کړی دي د پټکی وحال ورتا ويستقبل القبلة لأن تعظيم القرآن والفقه واجبون دا مسله په هندیا جلس پغم صفه 314 کې دا لنډدا چې د تلاوت قرآن مجید د پاره غټ ثواب او لوی ادب او دارنګ چې دا احسن طریقه دا دي چې ټوپی وي ک ټوپی نه وي سرتور سروي هم جواز چې دشتا خو ثواب کې به کمی وي